په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې اړوند د مرستندویانو مسؤلین وایي نظر په خواته د بهرنیو موسسو همکاري ورسره کمه شوې او دوی له ډېرو کورنیو سره د مرسته کولو توان نه لري. د دغه مرستون امیر مولوي رز محمد خبریالانو ته وویل په یاد مرستون کې اوس مهال 40 بې سرپرسته کورنۍ ساتل کیږي او د هغوی د ژوند لومړني امکانات ورته برابر شوي دي. د هغه په وینا ډېر نور کورنۍ اوس هم دوی ته انتظار کوي تر څو دوی مرستې ورسره وکړي. موږ په ډیرو بخشو کې خدمات د پخوا په پرتله زیات کړي دي. په هغو کې یو دا دی چې موږ بیروني مشمولین لرو. هر زون ته 500 نومه ورکول سوي دي چې بې سرپرسته وي، ګټې وټې څوک نه لري. د عزیزي بانک د لارې چې هغه مراحل هغه استعلامونه جواب سي 15,000 افغانۍ موږ ورکوو. زموږ د ټولو مؤسساتو د تجارانو څخه د اتحادیو څخه د شتمنو کسانو څخه دا غوښتنه ده چې مرستون خو بعضې کسانو دا چې واوري دوی چې یوازې لیونیان. دغه راز د کندهار د سرې میاشتې مطبوعاتي مسؤل محمد شعیب حقاني هم وویل سره میاشت د نورو خدمتونو ترڅنګ په دارالمجانین کې د لسګونو په عصبي ناروغیو اخته ناروغانو درملنه کوي او دغه راز سلګونو نورو ته بیا پر کور درمل ورکوي. د هغه په وینا د کندهار په دارالمجانین کې دا مهال شاوخوا 200 تنه نارینه او 10 تنه ښځینه ناروغان ساتل کیږي او درملنه هم کیږي. دارالمجانین کې رواني ناروغانو ته تداوی ورکول کیږي. دارالمجانین کې 2 قسمه خلک تداوی کیږي. یو هغه دي چې هغه د ننه په دارالمجانین کې شامل دي، د دې لباس، د دې دوا، د دې روزمره چې کوم ژوند اړتیاوې دي هغه ټول د په دارالمجانین کې دننه پرې کیږي. د دغو شمېر 200 نارینه او تر 10 پورې شاوخوا زنانه دي. یو هغه کسان دي چې هغه د دې داخل نه دي دننه خو له بهره څخه دوی ته دوا ورکول کیږي. دا تقریبا شمېر یې تر 14 تر 1800 پورې رسیږي. د کندهار په مرستون کې میشتې کورنۍ هم وایي خوشحاله دي چې دلته د ژوند لپاره امکانات ورته برابر شوي دي. دوی له مؤسساتو او شتمنو هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې د یاد مرستون سره مرسته وکړي تر څو نورې کورنۍ هم د درو کلونو لپاره حمایه سي. زموږ غوښتنه د ټولو نړیوالو خیره بنسټونو څخه او د ټولو دغو څخه دا ده چې د دې سره ډېره مرسته باید وسي، ځکه دا په هر عرصه کې دوی د معلولینو په باره کې د ټولو بې وضاحتو خلکو په باره کې دوی ډېره هڅې کوي، ډېرې مرستې ورسره کوي. نو دوی که چیرې د نورو نړیوالو بنسټونو مرستې نه وي، دوی په یوازې ځان خو نو دوی نشي کولی. باید دوی ټولو نړیوالو بنسټونو دوی سره مرسته وسي چې دوی باید زموږ په کندهار کې په افغانستان کې د داسې خلکو سره لکه ما چې ګورئ د داسې خلکو سره دوی مرسته وکړي، د دوی پالنه او روزنه وکړي، د دوی د اولادو پالنه او روزنه وکړي. دا خو تاسو خپله پوهېږئ چې د دوی اولادو پالنه او روزنه هم مصارف ډېر غواړي. زما غوښتنه دا ده چې موږ ټول یتیمان یو، دلته بېوزله خلک دي، د مرستون دي. زما غوښتنه دا ده چې ټول مؤسسې هغه خانان خلک باید د مرستون والا سره کومک وکړي، غریبان سره باید کومک وکړي. د ښار ټول یتیمان غریبان دي، راټول کړي، کومک ورسره وکړي. د کندهار د سرې میاشتې اداره د دې ترڅنګ چې بې سرپرسته کورنۍ د درو کلونو لپاره حمایه کوي او د عصبي ناروغانو درملنه کوي، په زړه سوري ناروغي اخته کوچنیان هم د تداوي لپاره بهرنیو هیوادونو ته لیږي او په دغه برخه کې یې سلګونه کوچنیان هم تداوي کړي دي.